أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين صدق الله مولانا العظيم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله د قیامت اثبات کوي. کفار مکه دا منل چې الله پیدا کړی، مشرکینو چې الله پیدا کړی د الله وجود یې منه، د الله ذات یې منه. نقصان پکې سو د الله سره شریکون جوړ کړیو او دا دعوی وا چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، چې موږ د دوی عبادت د دې وجې نه کوو چې الله پاک ته مو نږدې کړي، ځکه چې الله پاک خو ډېره اوچته مرتبه ده، ډېر لوی ذات ته، نو موږ هغه ته نشو رسېدای د دې عبادتونه ځکه کوو چې دا موږ الله ته نږدې کړي. او دارنګې د ورستې زندګۍ انکار یې کوو د مرګ نه بعد، دا د دوی عقلونو نه منله. او ویل به چې اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون، رضا رضا شو، اډوکی اډوکی شو، خورې خورې شو، نو دا موږ به بیا واپس کېږو، دا نشته ده. نو الله جل جلاله د دغه اثبات ورته کوي چې الله هغه ذات ته چې ابتداءً پیدا کول کوي، او دغه الله جل جلاله دا بیا دوباره انسان پیدا کوي. یو حدیث شریف تا علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کل بنی آدم یاکله التراب الا عجب الذنب، بنی آدم ټول وجود دا خور اخري الا عجب الذنب، عجب الذنب چې دغه خور نه خوري. نو صحابه کرام ته وې یا رسول الله وما عجب الذنب، عجب الذنب څه شي دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې مثل حبت خردل، چې دا د انسان کې د ایویری د دونې پوشان یو شای ده چې موږ اصطلاح کې هغه ته سپاینل کارډ ویل شي، ملیتیر اډوکی کیلون دی، نو حصہ کې ده د وزه غوندي خول غوندي دا برقرار وي. ساينس هم دا خبره ثابته کړې ده چې د بوټي کې یو سیل شته ده چې که د بوټه ختم شي دوباره د دغې سیل نه بیا د دغې ټول بوټي ایجاد کېدی شي. نو الله جل جلاله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله پاک خدا موږ ته بار بار یہی چې الله به ادا کوي، څرنګه به کوي. نو کته چې ټول وجود مې ختم شو، ټول وجود دې نه ده ختم، دغه حصہ دا په زرګونو کوله څومره چې ته یا دا برقرار ای دا مځکه دغې ته څه نه یی، د دغې نه به د الله جل جلاله بیا دوباره پیدا کوي. که دا نه هم مثلا دغه هم خورې وخوري، الله پاک په دې کې دغه خورې ته طاقت ویل چې دا هم ختم کا، نو دا ته چې د مخکې چې تا الله پیدا کړی د تو مخکې څه شی و؟ تو مخکې عجب الذنب د موجود و، سپاینل کارډ د موجود و، دا د نو الله پیدا کړی. نو چې ته ابتداءً الله پاک پیدا کول دی کوای شل، دوباره خو دې هیڅ قسم ته څه مشکل نه دی. بیا اوس خدا دوی نه مني، خو الله چې قیامت پرې به بیا حال څه وي ادمو ته معلوم ده.
ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. مجرمین دا به د الله د نعمتونو نه د الله د رحمتون نا امید بوي او دا آوازونه به کوي ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا الله موږ ولیدل موږ ورویدل فرجعنا موږ الله بیا واپس کې دنیا ته نعمل صالحا چې موږ نیک اعمال وکړو موږ یا الله اوس یقین کوونکي نو دا خو اوس ایمان نشه کنه ایمان خو یې شي چې په غیب به د ایمان وي اخو امتحان او دا اوس دارالجزا او دارالعمل خو هغه و دغې نه پس ته چې اوس تار څه ولیدل اوس بیا د دارالعمل حیثیت ختم شوی ده چې ته هلته کې بیا عملونه کوي نو بیا بس عذرونه پیش کوي ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. یا الله موږ ګمراه کوم یا الله یا الله موږ باندې خپل شکاوت بدبختی غالبه شوی و ځکه خو مو داسې کول نو الله به یې هېڅ نه کېږي اوسه بیا به دا افسوس کوي یا لیتها کانت القاضیه کاش چې مرګ وه چې ختم شوي وه دا حساب کتاب نه چې خلوص شوي وه نو د دوی دغه حالات الله ذکر کوي او دارنګې د مؤمنینو الله جل جلاله هغې ځای کې چې کوم حال وي اجمالا د هغې بیان کوي. الله یبدأ الخلق ثم یعیده الله جل جلاله یبدأ الخلق ابتداء پیدا کول کوي د مخلوق ثم یعیده بیا به الله جل جلاله اعاده د دوی کوي واپسې به د دوی کوي بعد د مرګ د دوی نه ثم الیه ترجعون بیا به الله پاک طرف ته تاسې واپس کولی شوئ. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون او په غریز باندې چې قائم شي قیامت یبلس المجرمون نا امید وي مجرمون د الله جل جلاله د رحمتنا ولم يكن لهم شركاء من شركائهم شفعاء نبي دوی د پورا من شرکائهم د شرکاء د دوی نه شفعاء سفارش کوونکي چې سفارش شو کی سفارش پسوک کوي الا من اذن له الرحمن چې چاته الله اجازت وکړي الله به اجازت د سفارش چاته کوي انبیاء ته به کوي شهدا ته به کوي او صدیقین ته به کوي علماء ته به کوي حفاظ ته دغه سفارش په الله ته اجازت کوي. وکانو بشرکائهم کافرین او وی بدوی په خپل شرکا باندې کافرین کفر کوونکي نه ته عبادت کوي سبو قیامت کې بیا منی نه چې دغه خدای موږ ته عبادتونه کړی نه. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون او په غریز باندې چې کیا قائم شي قیامت يتفرقون دوی بو سره جدا جدا کړی شي يتفرقون سره جدا جدا بو شي ډلې ډلې بو شي د مؤمنینو بو خپل ډلې شي د کفارو بو خپل ډلې شي بیا په مؤمنینو کو خپل ډلې دي د جنت اوته دروازې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د جنت اوته دروازې دي مثلا باب الصلاة باب الریان باب الصدقه باب الجهاد باب التوبه دا د هغه خلکو د پر دروازو د چال منځونو سره ډیر شوق محبت او المنځونه به کثرت سره کول نوافل به کثرت سره کول اهتمام سره به کول او دا د هغه خلکو د رجدور خلکو چې چا به رجې ډېرې لرلې دا د هغې خلکو د پر دروازو چا به صدقې ډېرې کولې دا چې چا د جهاد سره محبت او جهادونه به یې کول دا چې چا توبې الله ته ډېرې ایستلې داسې د هرې طبقې دي پر خپل خپل نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه وکړه چې د الله پیغمبره آیا داسې به هم څوک وي چې دا اوته وړې دروازې باندې هغه ته اجازت وي وی چاو وارجو ان تكون منهم امو امید ده چې ته د دوی نه وې ویلې دغه ټول عادتونه د کوم چې بیان شول دا د ابوبکر رضی الله دغه مجموعه وه یو موقع باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې داسې څوک تاسې کې اشتا ده نن چې د هغه راوي ابوبکر رضی الله چې او د الله پیغمبر یې مریضانو وی دا څوک شته ده چې هغه نن د چا بیمار پرسي کړي وي وی چې هم وکړی دو
دا څوک شته چې په هغې په یتیم او مسکین باندې مړی خوړلي الله پیغمبر نور ټول بغلي وو الله پیغمبر مو په خوړلي دو دا څوک وي چې شته ده چې چا نن جنازه کړې وي ابوبکر رضی الله چا مو کړې دو نو نیک عمل به چې ذکر کېدو یا د هغه وجود و ابوبکر رضی الله به هغه کړو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې وارجو ان تکونه منهم د مو امید دا ده چې ته به د هغې نه وې چې دا هرې دروازې نه به هغه ته اعلان کړي چې ابوبکر د په دغې روشي ابوبکر د په دغه باندې روشي او بیا د نبی علیه الصلاة والسلام د ده چې خپل اعمال وي ته ذکر کړل که پیغمبر علیه السلام پوښتنه نه وکړي که نه د خپل عمل لا نه ذکر کوم چې زه دا کوم د موږ غوندې موږ نن چې یو نیک عمل کوو نو غره ته مو چک کړی چې دا دې نیمو کړی هغې به خپل عملونه کوي ته پوچول چې څوک یې ونه ویني په هغه وخت کې د اوبې قلت و نو ګاونډ کې یوه بوډۍ ښځه وه چې چا ور سوچ نه و ابوبکر رضی الله تعالی عنه هغه بوډۍ په خپله ذمه وخوستې او هېڅوک یې په نه خبر کړي شپې شپې به لوړه هغې ته به یو بې انتظام وکړو دروازه به یې وټکوله نو بس دروازه به کولاو شوه اوبه به یې په مټ باندې او په اوږه راوړلې مشکي به هر څه به ورته ډک کړل د عمر رضی الله تعالی عنه ور سوچ چې یاره دغه بوډۍ کور لکه چې دغسې دغې ته چې د اوبه چې زر نو لمونځ سبینه چې وکړو دروازه یې وټکوله چې څه شي ته راغلی چې اوبه دې ضرورت چې اوبه دې ته راوي چې بچیه یو کس راغلی وم وختي هغه انتظام کړی ده نو دی چې دا څوک دي چې دومره وختي راغلی ښه سبب و المونځه نه پیله یې ته روښو المونځه نه پیله روغو او به انتظام شوه نو بیا یې سوچ وکړه چې یاره اوس تهجد خو زه هسې کوم مثاله به دغلته کې وچون دی اول نه کسه یې شپه تېروم چې دا څوک دي چې دومره وختي دغه عمل کوي په پټه یې کوي نو په نافلې ودرېده دروازه وټکېدله اوبه انتظام یې ورته وکړه نو چې تله د صلحونو پسې منډه کې روی نو چې وایي که ته ابوبکر رضی الله تعالی عنه دا مخکې جمعې کې مې هم د امام زین العابدین رحمت الله چې ډېر حسین و جمیل انسان و او خپل عملونه چې نیک عمل سړی دا پټ کوي نه دا چې ډنډورې پکې وایي نو د سلې کورونو د ذمهداري دا اخوستې د هغې ته به ده انتظام کوم اوبه به یې ډکولې نور اشیا به یې ورکول بیا چې کله وفات شو او کله غسل یې چې ورکوو نو غسل کوونکي چې ملیا وکته وي چې دا خو ډېر نازک ستر شوی خو د داسې ملیا خو د مو چا نه دو کتلي لکه ټول عمر یې چې مزدوري کړي او په ملیا باندې سمنونه راوړي نو خادم چې هغه په خبر و هغه ورته وویل ته چې د دغه عمل او د داسې عملونه کول خو چونکې پابندي لګول چې چاته به یای نه امام شمس الدین التمش رحمت الله علیه د وخت بادشاه د بادشاه موږ ځون ته حیران شو چې یا الله دا څرنګه خلک وو لږ غوندې ذمهداري چې ډېرېږي نو بیا فرض المونځ هم پرېږده وو بختیار کاکي رحمت الله علیه لوی د زمانې بزرګ و هغه دا وصیت کړی و وایي زه چې وفات شو مو جنازه دا به هغه کس کوي چې په چا کې دغه عملونه وي چې په زندګۍ کې د هغه نه تکبیر الله نه وي کزو شوه او دارنګې تهجد د هغه نه وي کزو شوه او دارنګې د مازدیګر نه مخکې 4 رکعته نفل سنت غیر مؤکده دي دا یې نه وي پرېښي او کله نه دی بلغ شوه ده پردی زنانه ته یې نه وي کتلي که داسې څوک دا شرایط د صفات په چا کې موجود وي د مو جنازه د هغه وکړي او که دا پکې نه یا پردی ښځې ته کتلي وي یا تهجد وي نه پوتې شي بس مو دغسې دفن کوي مو سره جنازه څوک نه کوي نو په دې صفاتو څوک پوتې کېدای شي چې کله جنازه حاضره شوله نو اعلان وشو وی دغې دا وصیت کړی ده چې که دغه صفات په چا کې موجود دي مو د هغه کس جنازه وکړي که نه مو جنازه ما کوئ نو داسې په پټکي کې یو کس پټ شو غلاړ او چې کله ورسېده وی چې بختیار کاکي الله د په تو رحم وکړي تو د الله وبخښي وی زه خو د نن ټولو خلکو ته چې جواد کړم دا عمل خو چې مو ډېر پټ ستلي وو مزون چاته نه ښیم او چې خلکو وکته دا د وخت بادشاه او سلطان شمس الدین التمش نو به هر حال عبادت داسې ګرون نه دي چې سړی کله فسنیسره للیسرا الله فرمایي څوک موږ تر درومي هغې ته موږ دغه اعمال اسان کړو او که په سټ سټ کېږي
نو بیا هغه بندیان خدای دې نیکو اعمالو دینه کې چاره توفیق چې دا هغه نه ورکړي. نو الله فرمایي فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات ارچا خلق چې دوی ایمان اور دوی نیک عملونه کوي فهم فی روضه یحبرون پس دوی وی فی روضه په جنت کې په بوخ کې روضه بغیچه ته وی شي القبر حفره من حفر النيران او روضه من رياض الجنه قبر د جنت کان بغیچه کې یا بغیچا دو او یا د جهنم د کاندنه کان نه دو فی روضتین په جنت کې به په باغچا کې به یحبرون چې دوی به اکرام کولای شي دوی به خوشالولای شي. و اما الذين كفروا چې خلک دوی کفرون کفر کړه د وکاس دوی آیاتونه دوی تکذیب کړه د آیاتونه دی مولا ولقاء الاخرته دی ملاقات اخرت اولئک فی العذاب محضرون پس دا خلک دوی په عذاب کې